الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا وداغ برحم وكرم سرا دا سوالات وجوابات بدي مباركة سلسله کې او کړی کې نن یوسل شپږ نوي 196 نمبر نشست او په دې کې اولنې سوال یو ورور کړی دی ډېر اهم چې هغه تعلق ساتي د سودي معاملې سره. اول به دا سوال ووایو بیا به وضاحت د دې مسلې وکړو د سود په باره کې اهم نصیحت. ضرور وی چې یو کس دی چې هغه د بینک نه قرض اخلي بغیر د فایدې نه، ځکه چې په قرضو باندې فایده سود دی، نو هغه د بینک سره اتفاق کوي چې ماله به پکې فایده نه راکوم یا زه به تاسو له فایده نه درکوم. یعنې ماله به قرض راکړي بینک ته، مثال کې 1 لک روپۍ به راکړي، زه به 1 لک درکوم. بینکونه داسې نه کوي، کوم چې سودي بینکونه هغه چې ته 1 لک روپۍ والی واپس ورته 1,60,000 1,10,000 1.5 لک داسې به ورکړي. خو دی وایي چې دا یو کس دی او هغه بینک ته دا وایي چې ماله به قرض راکوي خو فایده به پرې نه درکوو. بیا په هغه بینک کې یو کس ورته دا وایي چې هلته یې کار کوو. یو بله طریقه شته، که ته د سود نه ځان ساتل غواړې نو یو بله طریقه د هغه دا ده چې ته زموږ نه 10 لکه روپۍ قرض والې او بیا کال بعد ته دغه پیسې واپس کې، نو صحیح شو. زمونږ هغه 10 لکه خو تا سره قرض وي، حق راکړه موږ له، ورسره 10 لکه نورې راکړه د یو کال دپاره، بس موږ یې دننه الو، نو څو شو ټولې 20 لکه. خو دا 10 لکه موږ تا نه نه الو، وایي سود نه کوو موږ، خو دومره ده چې ته به موږ له 1 لک راکړې، 1 لک خو هغه 10 لکه خو زموږ حق دی، 10 لکه به زیاتي راکړې نو هغه به موږ سره کال پرتي، ځکه چې زموږ هم 10 لکه تا سره کال پرتي. بیا راشه خپلې پیسې وایه، نو کار دې مو شو د سود نه بچ شو. الجواب دا د بینک مفتي صاحب دی. په دې خبرو به یقین نه کوئ نن سبا. نن سبا دا هم طریقه راوتې ده، زه دا نه یم چې ټول، خو اکثر یو معامله به یې لیکلي چې هغه په بینک کې کېږي، به غیر شرعي لاندې ورته لیکلي وي دا پلاني مفتي او پلاني مفتي او پلاني مفتي ورته رواوي. پلاني او پلاني دوی خو موږ ته 3 مفتیان وایي، که یو 1000 مفتیان راجمع کړي که نه او هغه یو فتوا ورکړي د داسې کار په باره کې چې هغه حرام دی، چې دا حلال دی هغه نه حلالېږي. اوس دې هیلې ته وګوره، دا هیله ده عین الربا، دا خو بلکل سود دی، سود څخکرې خو نه کي، دا نه دی جایز. ګوره اصل کې دا مسله یاده کوي، قرض دا احسان دی د یو مسلمان سره، او په احسان باندې څوک پیسې نه اخلي. ته چې ما قرض راکې 1,000 روپۍ ته ما سره ښه کې، نو په خو باندې به ته پیسې اخلي او به ته زیاتې کې، بلکې زما د غریبۍ نه زما د حاجت نه ته فایده اخلي، ظلم کې زیاتې کې. د هغې دلاسې شریعت دا ناروا کړی چې دا سود دی، دا حرام دی. اوس دا ورور چې ووایي زه به 10 لکه روپۍ د دوی نه والم بینک نه، کال بعد به زه د دوی دا 10 لکه روپۍ واپس ورکم، ورسره به 10 لکه نورې ورکم، توریران پوره به وله ورکم، هغوی سره به کال دپاره بس. نو بینک والا وایي چې دا اوس ته د سود نه بچو کار دی، چې دا خو سود دی. سود دا دی چې تا 10 لکه روپۍ واغستې قرض، واپس هغوی ته د هغوی 10 لکه میلاو شي، نو بس ختم شو، قرض و معامله خو دقه نه. هغه په قرضو باندې تا نه فایده غواړي چې 10 لکه روپۍ یو کال نه راکړه، موږ به په خپلو کارونو کې ولګو.
نو دې قرض د فایده رانښکو د ځان ته. او هغه روایت چې امام بغوي راوړی دی کل قرض جر منفع فهو ربا، هر قرض چې ځان پسې فایده راکاږي دا سود. نو یو دا شو که ځان سره فایده رانه وړه که نه یې راوړې نو د دې نه ځان لرې ساتل پکار. په اتفاق د مسلمانانو دا کار سود دی، په اتفاق د مسلمانانو، اختلافي مسله هم نه ده. او نصیحت دا دی چې دو معاملو کې نن سبا ډېر احتیاط وکړي. یو د انټرنیټ د خرڅول اخیستل او تجارت، دویم بانکي معاملات. الحمدلله حلالې لارې پکې ډېرې دي خو حرامې پکې هم ښه ډېرې دي. اوس د سبا بس خلک راوتي دي په دې سوشل میډیا باندې موږ پښتنو ته د کاروبار لارې ښایو. داسې یو کس خاص نه یادوم، ما په خپل ځاني 15-16 کسانو ویډیو وکته. څوک بهر ملکونو کې ناست دي، څوک زموږ په ملکونو کې ناست دي، څوک خلیج ملکونو کې، او جي نن سبا خو پیسې ګټل ډېرې اسان دي، بس ورننوځه پلاني ویب سایټ ته ګړز ورکړه او ته په کور کې ناست یې او تا ته به ډالرې را روانې. موږ هم دا غواړو چې پښتانه دې مخکې شي، پښتانه دې په دین او دنیا کې مخکې شي، خو په حرامو کې نه. یو سړی به چې خلک ته څه وایي چې دا انټرنیټ باندې تجارتي معاملات حرام دي، ما خو دا نه دي ویلي، خو زه دا یم چې حرام پکې شتي او ښه ډېر پکې دي. نو د هرې معاملې د کولو نه مخکې د علماو نه تپوس وکړه. زه تا نه منع کوم، په تا پابندي څوک نشي لګولی، چې الله پابندي نه لګولې زه به د کوم ځای نه ولګوم، خو دومره درته وایم چې احتیاط وکړه، وګټه پیسې ښه ډېرې وګټه، خو د هغې نه مخکې تپوس وکړه چې دا کار چې زه کوم کوم دا روا دی که ناروا دی. دا به یو ویډیو به چلیږي او راشي وګټئ پیسې او په کور کې به ناست او په یو بټن سره او یو ټک سره او راځي به راته په میلیونونو او راځي به تا ته په کروړه او راځي به په لکاو. هغه لا پرېږده چې بېدینه دي، بېدینه خو پکې د سره حلال او حرام ته ګوري نه. بعض هغه چې دیني طبقه ده هغه هم بې احتیاطي بدیزي کوي، دا خو څه دي، دا خو داسې ورکه جو داسې واله جو داسې که جو داسې که جو داسې که جو حلال شو. نو دا خو دلته د بینک والا هم درته ویلي دي داسې که داسې که داسې که داسې که حلاله شوه. 10 لکه روپۍ والا کال باندې زمونږ حق موږ له راکړه، خیر دی 10 لکه ورسره زیاتې راکړه، موږ به کال کیدو بیا به تاله درکړو. نو سود خو دې ته وایي، درته به داسې هم ویلي چې سود خو دې ته وایي چې ته په قرضو باندې فایده ورکړې او هغه سړی وایلي مکمل. موږ خو الو نه، موږ خو 10 لکه روپۍ ستا دپاره ایږدو، ستا دپاره ایږدو، کال باندې واله. نو چې هغه سره علم نه وي او تپوس ونه کړي ابوس دا خبره به صحیح ده. دی خو زمونږ 10 لکه روپۍ خو زما نه څه پخې نه دي، او خو ایږدي او زما پکې فایده ده، بیا به یې راکړي. خو سوچ یې دې ته نیسي چې فایده د هغه ده، ستاسې چې فایده ده. فایده خو د هغه د 10 لکه روپۍ هغه ته واپس میلاو شي، ورسره دا فایده شوه چې د یو کاله پورې ورته 10 لکه روپۍ نورې میلاو شي، هغه به پرې ځان له تجارت وکړي، کاروبار به وکړي، بس کې به استعمال کړي. نو دوه معاملاتو کې یو بانکي معاملات چې نن سبا کوي هغې کې ډېر احتیاط، دویم انټرنیټ باندې تجارت. او زه درته دا ووایم نږدې دی هغه وخت، نږدې دی هغه وخت چې له دنیا به ټوله په دې انټرنیټ او په دې قصو چلیږي. موږ د پکار ځان دې سره عادت کړو او ازدې کړو لکه چې هغه وخت نږدې دی. اوس که تاسو زموږ د ملکونو ته ګورئ، زموږ د طرفونو ته چې کوم دي، نو موږ د دنیا نه داسې یو 50-100 کاله شاته روان یو. او دې خلیج ملکونو ته وګوره، بیا یورپ ته چې لاړ شي، هلته ټوله دنیا نن سبا په نیټ باندې چلېږي، یا کاغذونه ماغذونه ختم شوي. مخکې ورځو کې زما یو معامله راغلې وه زموږ د ادارو کې، نو هغه پسې چې زه ورغلم مسله وه، ما یې داسې داسې، نو هغه ما ته وایي د فلاني شي فوټو کاپي پکې راوړه. ما هغه ته وایي صیبه موږ په 2023 کې ورته اوس هم فوټو کاپیانې غواړي. تلې د زمانه د فوټو کاپیانو او د کاغذونو او د دې نن سبا خو په یو بټن چې خلک وایي په کمپیوټر کې هر سره وځي، ته اوس هم ما ته فوټو کاپي راوړه. نو زه غواړم چې موږ د انټرنیټ سره عادت شو او فایدې ترې والو د دین او د دنیا، خو د حرامو نه به پکې ځان ساتو، د ناروا کارونو نه به پکې ځان ساتو.
دا یو روز سوال کړی دی، وایي نن سبا دا د بینک سره تعلق ساتي، وایي نن سبا داسې وخت دی چې سودي معاملې ښه ډېرې شوي دي او چېرته ډېر لږ بینکونه به وي چې د هغوی معاملې اسلامي او کور کې سړی پیسې نشي ایښودی، امن نه وي. نو اوس دې سره څه چل وکړو؟ یعنې یا خو به دغه شان پرېږدو که غل ډاکو راغی جواب ویلي، یا به زموږ نه ګډې وړي شي هسې. نو دې سره اوس څه پکار دي بینک کې کېږدو که نه؟ جواب د دې مسلې موږ څو پیرې ورکړی دی، هغه دا دی چې په سودي بینکونو کې پیسې ایښودل ناروا دي، دا اصل دی. یو سړی زه پرې فایده نه علم چې فایده پرې نه علي بیا هم ناروا دي. بیا ولې ناروا دي؟ هغوی ته فایده علي، ستا پیسې په سود کې استعمالېږي. که زه 1 لاک روپۍ د بینک سره کېدم او زه ورته زه په دې باندې فایده نه علم ځکه زه سودونه ځان ساتم، صحیح شو؟ نو هغوی له خو ښه مزې شوې، ته ترې دغه فایده هم نه علي او ورسره دا چې دوی به ستا دا 1 لاک روپۍ په یو معامله کې استعمالوي او هغه کېدي سودي معاملې، که نشي کېدی. او رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په هغه چا باندې چې څوک سود خوري په بلې خورئ، یا پکې یو لار اسانۍ، هغه راوړونکی، هغه لیکونکی، هغه ګواه، په ټولو لعنت ویلی شوی دی. لکه یو سړی دا ووایي پلانې چې هغه نوم زید دی، هغه سودي معاملات کوي، ښه واضح دی. هغه بل چې هغه نوم سعد دی، هغه وایي چې نه جي زما د ده د معاملاتو سره سویمه ده، زه خو دله قرض ورکم دی ماله واپس راکوي. موږ دا وایو چې ته د هغه د معاملاتو نه خبر نه یې؟ وي او خبر یم، د هغه ټول کاروبار دکه دی، وي دا ماته پته ده. نو ستا دا پیسې کوم ځای ته ځي؟ همدغه کې استعمالېږي. ها الا اوس موږ سره 2 حاله دي، زه به ته 2 طریقې وښیم. د ټول نه ښه طریقه هغه دا ده چې د یو چا سره پیسې پرتې او اسلامي بینک ورته نه میلاوېږي او دی غواړي چې دا پیسې په امن پاتې شي. د هغې یو ښه طریقه دا ده چې ته یو تاجر وګورې، امانتګر مسلمان سړی وګورې، ولټې او دا پیسې هغه له ورکړي چې هغه په تجارت کې ولګوي. پیسې هم ستا پاتې شوې، فایده به مو کې، تجارت کې به مخکې هم لاړ شي. داسې یې خو دا ښه دي. تجارت چې کوم خپل اصول دي د هغې په رڼا کې یا استثمار وکړي، هغه سره یې ولګې، الغرض شرعي اصولو کې چې کوم روا معاملات دي هغه وکړي. اوس سړی دا هم نه کوي. بیا خصوصا موږ پښتانه چې دی تجارت کې ډېر زړور نه یو. اول د سړي سره حساب خلاصوو چې دا به څو ګټي او څو به نه ګټي او د تاوان به پکې راته غږ نه کړي. راګستې به ټوټل 10 زریالې او تپوسونه به دا کوي چې دا به ګټي څو او هفته کې به څو، میاشت کې به څو. او نو که دا دې ورته ووایي چې یاره داسې هم کېدی چې 10 زره دې ټولې لاړې شي، بیا خو راکړه بیا واپس راکړه. ځکه موږ تجارت کې د نورو قومونو نه شاته پاتې شوي. تجارت کې دی چې غټ یو اصول چې کوم د تجارتي بیې کې یو اصل دا دی چې ته به زړورتیا کې، یا خو به بیلي سمې به بیلي او یا به روان شوي او سم به روان شي، داړه به ورته ږدي. دا تاجران چې تاسو کوم غټ غټي نه یي که نه، کاکه د هر ملک ستاسو څه خیال دوی چې تاوان نه دی کړی؟ بعضو پکې داسې تاوانونه کړي دي چې سړی ورته حیران شي چې وایي. خو کله لږه سخته سړی تېره کړي نو په هغې پسې بیا حالات ښه راځي. او چې ټول عمر سړی په پردۍ مزدورۍ کې تېر کړي، پردۍ مزدورۍ کې برکت هم نه ډېر، او بل دا چې ټول عمر سړی پردی مزدور پاتې شي، نه خپله غمخادي کولی شي، نه خپله دینداري کولی شي، نه د بچو سره د ښځې سره په خپله مرضۍ وخت تېرولی شي. بس غریب پردی مزدور دی چې هغه ورته کښېنه جدی کښېني یا ورته پاسه جدی پاسېږي. او ځکه کوشش ما مخکې نږدې وکړی او نصیحت کړی چې کوشش د څه وکړئ، د خپل تجارت کولاوالو. اگر که هغه کمزوری په اوله کې به کمزوری به ورو ورو الله به یو ګټې مرتبې ته ورسوي. ښه یو سړی یېرېږي چې نه زه خو پیسې نه لګوم، نو بیا د عذر په بنا
او اضطراري حالات شو چې د سره د پیسو د ایښودو بل ځای نشتي نو دی بینک کې پیسې بیا ایښودی شي بینک کې بیا دی پیسې ایښودی شي که نشي ایښودی بیا ایښودی شي ولې عذر دی بل ځای نشتي امن نشتی د دا مال ګډوډ کي نو دی بیا هلته ایښودی شي فایده به پرې نه اخلي بیا پکې هم دا شرط دی چې سودي فایده به پکې هغه به پکې نه اخلي بله خبره دې ته پکې وګورئ که نه دا بینکونه هم ګورئ دا کوم چې ربوي معاملات کوي سودي دا هم ګوره ټول یوه مرتبه کې نه وي د بعضو شر پکې لږ کم وي د بعضو شر لږ کم وي نو ته پکې هغه بینک بیا وګوره چې د بل په نسبت د هغه شر لږ کم دی ورسېدی پې که نه ښه دا یو روز سوال کړی دی وي زما نیکه وفات شوی دی یو څو کاله مخکې او د هغه یو زوی دی چې هغه زما د پلار دی او شپږ خویندې دي او زما د نیکه خپل کور او یو څو ځمکې وي او هغه د میراث تقسیم کړی نه و د مرګ نه مخکې صرف یې داسې کړي چې بعضو لوڼو له په خپل ژوند کې د هغوی د غریبۍ د لاسه هغوی له څه ځمکه نیمه ورکړې وه اوس به د میراث څنګه تقسیمېږي دویمه مسله دا چې زما پلار اوس په هغه کور کې اوسېږي کوم چې نیکه کور دی په هغې کې اوسېږي په هغې یې خرچ هم کړی دی هر څه ښه برابر کړی دی او خویندو ته دا وایي چې ستاسو حق به زه تاسو له لازم در کوم خو دومره دی چې لږ صبر وکړئ په دې به ښه ریټ راشي او روان وخت کې ځمکه ښه ګرانېږي نو بیا به د ټولو برخه به پکې تاسو له درکړم دا جایز دی او که نه اول دا مسله چې د نیکه چې د بعضو لوڼو له د هغوی د حالاتو د لاسه هغوی ته سمال یا ځمکه ورکړې ده جایز دي چې ګوره موږ دا خبره ذکر کړې وه بچو په منځ کې به عدل کې هغه څه کې چې هغه د حاجت نه زیاتي پته تاسو ته مسله یادې که نه حاجت کې خو عدل نه کېږي لکه اوس یو ماشوم بیمار دی دته ضرورت دی چې ته په ده باندې د میاشتې 2000 روپۍ ولګې په روغ به هم لګې دلته خو شریعت تا ته دا نه دي ویلي اوس هر څه برابر دي خو ته دې 1000 روپۍ ورکړې نو صحیح څه ده ټول له به یو شان ورکړي ولې ځکه چې خبره د حاجت نه زیاتي ده په دې کې عدل انصاف شریعت ویلی دا نه چې هره خبره کې دغه شان زموږ د بعض خلک چې ښځې ډېري هغه هم په دې مسله نه دی پوه ښځو منځ کې هر شي هغوی له یو شان راوړه د هله چې کله د حاجت نه بره وي اوس یو ښځه بیماره ده پیناډول ګولۍ به راوړي بلې له هم راوړي دوه ډبې به دې را ورکړي څه کې یو په سر هغه یو په سر درړی هغې ته ضرورت دی دغه شان بچي دي چې چا ته لکه یو زوی باندې قرضه ده قرضې په ډېره څه معامله یې کړې او به یې کې پساو شوی ده او قرضه یې ده او پلارو له پیسې ورکړي نور له به هم ورکوي نه نو دلته د نیکه چې کوم کار کړی چې بعضو لوڼو له څه مال یا ځمکه ورکړې ده د هغوی د حاجت لپاره هېڅ خبره او د هغې قصه ختمه شوې ده موږ ګوره د میراث په مسلو کې موږ پښتانه بیا زاړه زاړه فایلونه راوباسو دومره زاړه فایلونه راوباسو که نه یو تاریخ پورې راوباسو ولې چې دا لږه ټوټه ځمکه ده یا یو څو انچې او یو څو فوټه چې دا لږ اخوا دېخوا شي بس د هغې دپاره بیا د قبرونو نه مړي نه راویستی کېږي نه دغه دله به راوباسي بعض نه ډېر په دې ځمکه مینې او په دې دنیا سخت مینې ناوله دغه مسله حل شوه دویمه چې پلار مړ شي او د هغه یو زوی پاتې شي او شپږ لوڼې او نور څوک نشتي بره یعنې نه پلار شتي نه مور شتي خو د ده دا نیکه چې مړ شو د ده دا پلار ترې پاتې شو او نور څوک دي شپږ خویندې دي نو دې خو تقسیم اسان دی للذکر مثل حظ الانثیین نارینه ته به په شان د دوو برخو د زنانه میلاویږي او موږ به داسې مثال ورکو چې 1000 روپۍ دي داسې 1000 روپۍ لکه خبرې اسانولو لپاره 1000 روپۍ به نن سبا
معمولي غونته کې خوراک نه کېږي 1,000 روپۍ به څه میراث خو هسې مونږ وایو چې که ډېر غټ مبلغ ووایو بیا به مسله باندې پوه نه شو یو سړی دی مړ شو 1,000 روپۍ ته پاتې شو او یو زوی دی او 6 لوڼې دي نو دې که به د پلار ته د زوی ته 2,500 روپۍ میلاویږي او هر یوې خور ته به 2,500 چې په منځ نیمه کې څو شو 1,250 پوه شوې که نه نو د خور برخه ورسېده 1,250 رور برخه ورسېده 2,500 په دې طریقې سره به تقسیم شي هغه که کور دی که جیداد دی که روپۍ دي یعنې الغرض هر څه چې د مړي نه پاتې بله درېیمه مسله رور خویندو ته وایي چې لږ صبر وکړئ روان وخت کې ریټونه ډېرېږي نو چې ریټونه ډېر شو ځمکې به خرڅ شي یا د کور به خرڅ کړو تاسو ته به ستاسو برخه میلاو شي الله دې ول اجر ورکړي چې دلته حدیث ویلي چې تاسو ته به ستاسو برخه میلاو شي دا ښه سړی دی اصل دا مسله یاده کې ګوره قانون دا دی چې د مال مالک کله مړ شو که نه نو تقسیم سمدس پکار دی دا اصل دی یعنې څوک بندول نه دي پکار نه مشر ورور ناست دی او هغه د لړم په شان مال راټینګ کړی دی یا رونه د لړم په شان په مال ناست دی لږ صبر وکوئ څه تعدیم شروع کړې ده لږ صبر وکوئ حیا تاسو کې نشتي بې شرمو بس پکې بدي دروازه راشي حیا تاسو کې نشته لکه دا نه د بې حیایي خبره ده نه بل هغه خپل حق غواړي ورې که چې خپل ژوند تېروي ورې چې خپل ژوند تېروي چې د ځان له به څوک کور جوړوي ځان له به څوک واده کوي ځان له به څوک څه کم خادیانې کوي بچو باندې به څه خرچه کوي نو دا طریقه غلطه ده الا لکه اوس دې کس د خپلو خویندو ته وایي چې صبر وکړئ او هغوی په دې باندې راضي شي چې موږ به صبر وکړو نو بیا پکې څه حرج نشته خو چې هغوی په خپله راضي شي یعنې زور زبردستي وپې نه کېږي زموږ دا دین څومره ښایسته دین دی بعض راپاسې وایي ښځو له اسلام وایي ښځو له حقوق نه دي ورکړي او زیاتی شوی نور څه حق ورکړي دا وګوره که نه یعنې رور ته ویلی کېږي چې ته هله دا تقسیم د میراث لیټ کولی شي چې څو پورې دا خویندې پوره راضي شوي نه او په خپله درته دا ووایي دا نه چې زور زبردستي ورسره شي هغه پرې راضي د زړه نه دا د اسلام عدل او انصاف دی دا یو په یو مذهب کې هم دا عدل او انصاف نشته او د زنانو دا حقوق نشته کوم چې زموږ په شریعت کې دی الحمدلله په مسله پوه شوئ که پوه نه شوئ د ورور سوال کړی دی یو کس دا مسله بیانوله او زه پکې شکي وم چې زه به تپوس وکړم چې کوم کس د زنا نه پیدایي نو دې منځه کې امامتي نشي ورکولی چې کوم کس د زنا نه پیدایي پلار یې نه معلوم نو دې امامتي نشي ورکولی چې دا خبره صحیح ده که نه ګوره شریعت کې په دې هېڅ دلیل نشتی چې د زنا نه د پیدا شوي امامتي صحیح نه ده بلکې په دې اتفاق دی چې ده پسې مونځ صحیح دی اختلاف په څه کې دی بعضو فقهاو مکروه ورته ویلي دي بعضو ورته مکروه څه مطلب شو ناخوښه بارک الله فیک دا ډېر ښکلی تعبیر وکړو نو چې ناخوښه څه مطلب دی غوره نه دی لږ نور وضاحت وکړي چې غوره نه دی څه مطلب شو دا خبره د تقوا نه ده کیدای شي دا ولد الزنا د چې پلاران یې معلوم دی دوی نه زیات تقواداري خبره د نسب مطلب دا شو که څوک دي صحیح چې پلار یې معلوم دی نو هغه یې دنه غوره دی چې امامتي ته ورمخکې شي دا مطلب شو خو زه به دا خبره ذکر کړم په دې څه دلیل نشته
فقها زموږ دپاره ډېر محترم دي. فقها مطلب علما، ټول علما زموږ دپاره قدرمند دي، محترم دي. خو چې خبرې سره دلیل نه وي نو موږ د ادب او احترام سره خبره پرېږدو. لکه اوس ګوره کومو علماو چې ویلي دي دا مکروه نه دي، هغوی یو دلیل دا پیش کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دي، صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی، یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله. د امامتۍ ډېر حقدار هغه څوک دی چې د الله په کتاب ښه پوهېږي. دلته اوس دا خبره خو نه ده شوې چې پلار یې معلومي، نسب یې معلومي. بله خبره ګوره، عایشه رضی الله عنها د ولد الزنا په باره کې څه ویلي چې زنا نه پیدا دی. دا ډېره ناشنا خبره یې کړې ده. امام بیهقي دا روایت راوړی دی، وی لیس علیه من وزر ابویه شی، د مور پلار د ګناه بوج په ده باندې ولېږدی. زیاتې خو مور پلار کړی دی که نه، نو ده باندې دله ولې زور ورکوئ؟ او الله قرآن کې وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو بوج په بل مه یږدئ. دا د الله طریقه هم ده چې هغه د یو بوج په بل نه یږدي. لکه تا ګناه کړې ده نو ستا د ګناه بوج رب العالمین په بل چا نه یږدي. اوس یو هلک او جنۍ راولګېدو، زنا یې وکړه والعیاذ بالله، او د هغې نه ماشوم پیدا شو، نو ماشوم ته څه ګناه؟ بله دا الله قرآن کوي، د هغوی یو دلیل دی. الله قرآن کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې عزتمند څوک دی؟ تقوادار. دا د زنا نه چې پیدا دی، دی تقوادار نشي کېدی؟ کېدی شي، بلکل کېدی شي. امام ابن ابي شیبه یو عجیبه اثر راوړی د امام زهري نه، د هغه په باره هغه په مخکې چا د دې اولاد الزنا خبره وکړه، دا چې د زنا نه پیدا دی. هغه چې کان ائمه من ذلك العمل، وایي زه داسې کسان پېژنم چې هغه د زنا نه پیدا دي او الله ته غټ امامان جوړ کړي دي، مطلب پوهه د دین یې وله ورکړې ده. نو دې کې د هغه څه ګناه شو دا غریب او زموږ په شان انسان دی. چا چې پلار معلوم دی او چا چې نه دی معلوم، څه فرق پکې شته؟ یو شان دي، دواړه مسلمانان دي او دغه بل ته ډېر دینداره دی. صرف په دې اوس موږ ډېر راشاته کو او لرې کو چې د مور پلار هغوی زنا کړې. او امام شعبي رحمه الله پسې یو کس راغی، تپوس یې ترې وکړو دا چې ولد الزنا مخکې شي په ده پسې لمونځ کېږي که نه؟ نو هغه له ناشنا جواب ورکړو، وی ان لنا اماما ما يعرف له اب، زمونږ کلي کې یو امام دی جومات کې امامتي ورکوي، پلار یې د اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم. څه مطلب شو؟ چې امامتي څه ده؟ امامتي صحیح ده. هر هغه چې تا وایي تقوادار، هغه موږ منځ کې بیانه کړه چې داسې کېدی شي او داسې به ډېر شي وي چې یو سړی به د بدکارۍ نه پیدایي، هغه به په تقوا کې د دې بل نه ډېري، دا چې پلار او مور یې معلوم دي، هغه کې به سړیتوب هم ډېري، هغه کې به دینداري هم ډېرې، هر څه به پکې ډېري. نو آخر څه وجه شوه چې دی اوس موږ را شاته کوو چې نه، یا دا ووایو چې په ده پسې لمونځ مکروه دی؟ څه دلیل دی د کراهیت؟ لکه حدیث کې خو دا ویلی شوي دي چې سړی په قرآن باندې ښه پوهېږي. که په قرآن ټول ښه پوهېږي نو بیا چې په حدیثونو ښه پوهېږي، چې په حدیثونو ټول ښه پوهېږي نو چې بیا پکې چا هجرت مخکې کړی، که دغې کې هم برابري نو بیا چې د چا عمر ډېري. بس دا خو پکې نه راغلی چې بیا د چا نسب زوروري، د چا پلار معلومي. بعضو فقهاو پکې لیکلي بیا به ګوري چې د چا سر ګټي. موږ هره خبره نه منلی کېږي. اوس دا هم پکې چا ویلي بیا به ګوري چې د چا پکې سر یې ګټي. اوس دا باندې پته نه شي چې دا به که ته غواړې ما نه مسله نه ده کتلې تفصیلا چې هغوی څه وجه ذکر کوي چې دا سر به یې ګټي. پته یې چې په دې غټ سر کې دماغ ډېري او که علم پکې ډېري، دا پته نشته.
بعضو پکې دا ذکر کړي دي چې بیا وي که به دې کې برابري نو بیا به ګوري چې شکل او صورت ته چا ښکلی دي شکل او صورت کې برابري نو بیا به قوم او نسب ته او بیا پسې بعضو پکې هغه شرطونه ذکر کړي چې هغه ذکر کولی نه شي یو پکې دا ذکر کړی نو بیا به ګوري چې د چا ښځه ښایسته ده او دا به یو کمیټي کښېني او هغه به د خلکو ښځې ګوري بعضې خبرې پته نشتي بیا چې په دې ردو کې تا پسې راپاسې وي ته بې مذهبی ته ګستاخي خو دا ده دین نه مذاق جوړول دي شریعت موږ ته واضح ویلي دي رسول صلی الله علیه وسلم چې په قرآن ښه پوهېږي په حدیثونو ښه پوهېږي هجرت یې کړی مشر یعنې ټول برابر شو اوس وګورئ چې مشر په دې مشر سره قصه ختمېږي که نه ختمېږي یعنې زه دا وایم ما یو پیر دې حدیث کې سوچ کوو دا مسله مې دې کې څه ضرورت راغلی نو دا مسله ما کته نو دې کې مې سوچ دې ته لاړ که چېرته موږ دې کې جوور سوچ کړی وی د نورو شرطونو ته ضرورت نه راځي ښځه به یې ښایستی سر به یې غټي نسب به یې اوچتي جومات ته به نږدې او دا به یي او دغه به یي او داسې به یي دې ته هېڅ ضرورت نه راځي ځکه چې دا ټول چې کله برابر شو اخر کې رسول صلی الله عمرونو ته وګوره داسې کېدی شي چې د ټولې محلې د یو شان ومري لکه دا زمونږ د جومات ته داسې کېدی شي چې دې کې دا اخري سره پورې چې څومره مونځ ته راځي موږ به وایو چې دا ټول په قرآن هم ښه پوهېږي بیا موږ دویمې مرحلې ته رالو هلته په حدیثونو هم ټول پوهېږي موږ درېیمې مسلې رالو هجرت کې هم ټول یو شان دي اخري مسله پاتې شوې چې عمرونو ته وګوره دا ټول جومات په عمرونو کې یو شان دي د دې نورو مراحلو ته ضرورت راپېښېږي نه راپېښېږي الحمدلله خلاصه د مسلې څه شوه ولد الزنا امامتي سیده ورسره یاده کړې که چېرته د ده د امامتۍ د لاسه اختلافات جوړېږي نو بیا پکار دی چې بل کس امامتي ورکړي یو خلک وشتي جاهلان چې دې مسلې نه دي خبر یا یو سړي د هغه مولیانو قصه رانیولې دی چې نه چې دا خو مکروه ده نو چې اختلاف جوړېږي شریعت اختلاف نه خوښوي او داسې نه چې په امت کې دقه یو عالم دی بس دی مخکې کېږي نور څوک نشته نور شته الحمدلله نو بیا د اختلاف ختمولو دپاره موږ به درته ووایو چې ته شاته شه د دې دپاره نه چې د ده پلار نه دی معلوم د دې دپاره چې دا اختلاف څه شي دا ختم شي والله اعلم دا یو روز سوال کړی دی دا عجیبه مسله ده وی زمونږ د یو ملګري د یو کس سره د یو تاجر سره په یو تاجر قرض دی چې هغه قرض زمونږ د ملګري ځان سره لیکلی دی چې زما دومره پیسې د پلاني سره دي خو هغه نه دی لیکلی ځان سره خو درته ښه یاد دی اوس هغه کس چې ده وله قرضه ورکړې ده هغه منکر ده هغوی ته مریسونه نه دي راکړي او چې په دې بلا واوړې که نه بیا سړی حق حیران شي چې الله اوس ده سره څه کړي کله سړی معامله ګوره شریعت چې دا لیکل ویلي دي او د ګواهان دي ګوره زموږ خیر دی کله سړی ویني یاره ورور دی خپل نو زه واله ځه سبا له دقه سړی وي تا ماله کله راکړي بیا ګرځه ده اوس کس له قرضه ورکړې ده د ځان سره لیکلي دي چې او دا ما ورکړي دي ښه ورته یاد دي ښه دینداره سړی دی هلته هغه څه دی هغه منکر دی وي تا ماله کله راکړي صحیح شو بله مسله دا ده چې د دغه کس ده ده چې له قرضه ورکړې ده د ده سره څه معامله راغلې وه او هم دومره پیسې ده ته پاتې شوي دي لکه څومره چې ده قرض ورکړی دی خو هغه ته یادې نه دي او ده ته یادې دي تاسو ګوره به سوال پوه شوئ که نه ته پوه شوې نه یې پوه موږ به نوم والو یو زید دی یو خالد زید وایي چې زما په خالد باندې قرضه ده ما دله ورکړې وه زید سردار سره لیکلی شوي خالد منکر دی ستا ما سره پیسې نشتي خو یو وخت کې د دې زید او د خالد بله معامله راغلې وه په هغې کې د خالد څه پیسې د زید ته وړېدلې وې
او که دغه قرض لري مبلغ امر دي خو د دې خالد نه یېري دي او زید ته یادې دي چې د دې پلاني ما سره دومره پیسې کېږي نو زید ته دواړه قصې یادې دي څنګه دواړه قصې خپلې ورته مې یادې دي او بل ته مو خالد په یو کې نه دی نو ته د خلکو حق یاد دی نو ته خپل یاد دی سوال څه دی سوال دا دی که دې هغه سړي سره نور دا بحث پرېږدي ځکه چې هغه منکر دی جګړې ته هم خبر راوړي او د هغه د پیسې بس ویې خوري او پیسه ختمه کړي نو دا د هغې به بدل کړي شو چې دا کار به روی او که نه وي دلته چا وي چې نشي ته وي نشي څه خیال لازم ولې نو چې بس ډایرکټ منکر شو یو ګړس دې وباسه معاملې دې ورته یادې کړي بیا دې څه وکړي دلته ګورو دوه مسلې دي یو مسله د هغې ته فقها وایي المقاصه فی الدیون مقاصه په قرضو کې دا څه ته وایي چې د یو کس په بل باندې قرضه ده او د هغه کس په ده باندې قرضه ده یو جنس دی یو عدد دی یو شمار دی نو دوی د یو بل سره قصه په دغې ختمه کړي چې هغه ختمه دوی دغه ختمه دې ته مقاصه فی الدیون وایي دا جایز دی خو دلته مسلې دا دی چې هغه بل خبر نه دی چې زما په ده باندې قرضه ده نو دې ته بیا علما وایي الظفر بالحق خپل حق د چا نه اخسته اوس دوه کسان دي د یو په بل قرض دی او د هغه بل په ده قرض دی خو د دواړو سره ګواهان نشته هغه یو ته خو بلکل یاد هم نه دي چې زما په ده باندې قرض دی او د بل له د هغه حق نه ورکوي هغه ورته یې ما ته یاد دي ما لیکلي دي ښه مسلمان سړی دی نه ورکوي نو دله جایز دي چې د هغه پیسې چې کمې په ده باندې دي هغه ځان سره پرېږدي په مقابل د هغه پیسو کې چې د ده په هغه باندې دي خو دا په دې شرط چې دواړه یو امر وي اوس که فرق پکې او د هغه زیاتي نو بیا به د زیاتې پیسې لازم واپس ورکوي او په دې یو دلیل دی امام بخاری ذکر کړی دی او هغه په باب هم تړلی امام بخاری باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه د مظلوم بدل اغسته چې کله د ظالم مال عمومي هغه حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو یو صحابي شکایت وکړو عفوا یا رسول الله تاسو مونږ ولېږئ په یو کار باندې لرو ولا قوت نو بعض خلک زموږ مېلمستیا نه کوي د مېلمه خو حق دی که نه څو ورځې 3 ورځې مخکې ورسره ما ویلي د کوم مېلمه حق دی چې د بهر نه راشي دا دننه داخلي نه ته مازدیګر ورښکاره کېږي او ماسپښین ورښکاره کېږي او سړی یې پوځي د راوستې او ته زما 3 ورځې حق دی دا چې د بهر نه راشي علاقې ته راغی نوی راغی د حق دی نو هغوی یا رسول الله تاسو مونږ ولېږئ بعضو خلکو ته خو هغوی زمونږ مېلمستیا نه کوي رسول الله وسلم ورته ووایي اذا نزلتم بقوم کله چې تاسو یو قوم خواله ورشي او تاسو له مېلمستیا درکړي مېلمستیا قبوله کړي وان لم يفعلوا او که دوی ستاسو مېلمستیا ونه کړي او که حق دی فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم نو تاسو د هغوی نه خپل حق په څه طریقه اخیستی شئ څومره چې د مېلمه دی ورسېدې به دې مسله کې نو هغه خپل حق واخیستو بله طریقه ځکه چې دا د هغه حق و شریعت هغه له ورکړی نو دې ځای کې ډېر ورته موږ دا وایو چې دیم دا پیسې اخیستی شي خو د هغې دپاره 3 شرطونه دي اولنی شرط دا دی اولنی شرط چې د خپل حق نه به زیاتې نه علي دویم شرط دا دی چې د دې د لاسه به په ځان تهمت داسې نظام په تهمت کې ور واچوي
ونه شرمیږي او داسې نه اختلافات ترې ښه ډېر شي. کله داسې هم کېږي ګورئ، لکه یو سړی پکې وشرمېږي وایي پلانې غل دی، حالانکه هغه خپل حق اخیستو، د خپل حق اخیستو د لاسه دی په علاقه کې مشهور شو په څه؟ په غل، په ډاکو، دا خو د فایده ونه کړې. دریم شرط پکې دا دی چې دی د حق د ده نه د فیصلې او د قاضي په لار نشي اخیستی. ولې؟ لکه اوس یو سړی دی، موږ ورته وایو ته د خپل حق غواړې که نه محکمې ته لاړ شه. یاره وایي محکمې ته به تللی خو هلته ما سره ګواه نشته. کله داسې مسله هم راځي سړي سره ګواه نه وي، لکه سړی رښتینی دی خو په دې مسلې څوک ګواه کړی نه دی، نو دی ورغی هلته. یا محکمې ته ورشه، یاره وایي محکمې ته به ورغلی وه خو په هغې ډېره ګټه خرچه راځي، ما سره هغه پیسې نشته، نو دی معذوره شو. نو درې شرطونه شو، څوک به یې ذکر کړي؟ اوس مې ذکر کړو. اوس د خپل حق نه به سیوا نه دي چې ځان ته پې څه شرم جوړ نه کړي یا اختلافات ښه ډېر نه شي. دریم چې قاضي ته مسله نشي رسولی یا د فیصلې په لارې حل کولی نشي، د عذر د لاسه. اوس یې پوه شوئ که پوه نه یې؟ دا یو روز سوال کړی دی، و یو جومات کې اقامت وشو د مانځه دپاره، بیا په دې کې یو کس ته پکې څه انتظار شو، 2-3 منټه کې هغه راغی. اوس د اقامتو بیا کوو که نه؟ وایي چې منځ کې ټیم ووړېد. الجواب، د دې نه مخکې زه د مسلې جواب درکول دا یاده کړئ، اقامت لیټ کول د چا دپاره انتظار کول د الله روا دي چې د یو چا د دې منځه سره تعلق لري. لکه اوس امام راغی جومات ته راننوتو، مؤذن اقامت شروع کړو، امام ته رایاد شو چې ما خو اودس نه دی کړی، او هغه لاړ د څه دپاره؟ انتظار ورته نه کوو. ولې به ورته کړي؟ امام ته. او داسې نور خو چې انتظار ملک صاحب ته کې بیا به صحیح خان صاحب او پلانې صاحب او علانې صاحب او هغه به ښه په خپله مرضۍ راپاسي، او بیا چې هغه راشي د هغه به طبیعت هم لږ خټوي او هغه ته بیا ځای هم پرېږدي او بیا به جي جا او بیا دین خو د دې نه وایي. د دې سره کم مولیان چې دا کار کوي هغوی ځان هم شرمولی دی او دا دین هم خلکو ته سپک کړی. دین دغه نه دی چې د منځه خپل وختونه دي، د منځه خپل وختونه دي. رسول صلی الله علیه وسلم چې تللی قبا طرف ته دغه 2 قبیلو منځ کې صلح کول او د منځه ټیم شو، نو بلال رضی الله عنه اقامت وکړو. عبدالرحمن بن عوف مخکې شوی نو، او یو ځای کې داسې ابوبکر صدیق مخکې شي، ابوبکر صدیق مخکې شي، عبدالرحمن بن عوف په بله موقع باندې ابوبکر صدیق مخکې شي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته هغوی انتظار ونه کړو. بعضو روایتونو کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته امر کړی، لکه کله چې هغه بیمار و امر یې وکړو چې ودرېږئ لمونځ وکړئ، او دا پیغمبر دی چې لمانځه ټیم روان دی، خلک په انتظار دي. نو خان او ملک پکې د کوم باغ مولوي ده چې دې ته به انتظار کېږي، او دا مالداره دی، ځان له مالداره دی، عزتمند سړی دی، ځان له دی. د الله کور ته چې څوک هم راځي دا ټول د الله بندګان دي، ټول یو شان دي. په دې اولني صف کې په امام پسې شاته هغه کس به ودرېږي چې هغه دې ځای ته وختي راغلی او دا ځای ځان له نیولی، دا نه د مالدار سره تعلق ساتي، نه غریب، نه تور، نه سپین، نه عربی، نه عجمې. دلته هغه سړی به ودرېږي چې هغه وختي راغلی او دلته راسي. ولې دا دین زموږ په دې علاقو کې د خلکو ته سپک شو؟ د هغې یو وجه
د بعضو هغه خلکو کردار چې هغوی په ځان باندې د دین او د علم جامه اچولې ده او هغه دغه چمچې او یو ته او بل ته کیني پاسې هغې د لاسه دغه ذلیله ګرځي. راځو ضرور دې مسلې ده چې اوس به د اقامت بیا کوو که نه. ناول خو دا مسله ده کې سنت طریقه دا ده چې کله اقامت وشي نو امام له پکار ده چې په هغې پسې سم دس په منځه ودرېږي. صرف پکې د څه ګنجایش دی؟ بارک الله فیک. صفونه برابرول، دغې کې نصیحت کول چاته یا په خپله امام ورښکاره شي صف ګوري د دې ګنجایش دي. او که چېرته داسې وشي چې مؤذن اقامت وکړو او دې کې څه عذر راغی او امام لیټ شو هم څه خبره نه ده او بیا به اقامت نه کوي. په دویم پیر اقامت ته ضرورت شته که نشته؟ دوه دلیلونه پې صرف ذکر کوم، دوه دلیلونه پې نور هم شته. امام بخاري روایت راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وایي یو پیر د منځه دپاره اقامت وشو د رسول وسلم په زمانه کې هغه و فسوى الناس صفوفهم، ټولو خلکو صفونه برابر کړو، صفونه هم برابر شو. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول وسلم د کوټې نه راووتو فتقدم نو مخکې شو منځه ته وهو جنوب او که د جنابت په حالت کې چې څنګه ودرېدو رسول وسلم هغه ته رایاد شو وی علی مکانکم په خپلو ځایونو پاتې شي. یعنې دغه شان ودرېږي زه راځم. فرجع فاغتسل، لاړ غسل یې وکړو ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، واپس راغی او د دې سر د ویښتو نه اوبه څڅېدې او امامت یې وکړه. امام دارقطني چې کوم روایت راوړی کو سره دا الفاظ زیات دي چې بیا یې دې ملګرو ته ووایي اني كنت جنوبا، زه د جنابت په حالت کې وم فنسیت ان اغتسل، نو غسل نه هېر شوی. الله اکبر. یو غټ دلیل دی چې رسول وسلم سو نورو کو بشرو ولې نه دوه خبرې دي صرف یو نو، یو دا چې هېر شوی تو، بل دا چې جنابت پرې راغلی و. نو دا څنګه نور دی چې جنابت پرې راځي او هېرېږي چې دا بشر و انسان. بله مسله ګوره په دې کې غټه دا ثابته شوه چې امام ګوره لیټ شو، اقامت شوی دی او هغه لاړ او بیا راغی او خلک انتظار کوي او بیا اقامت نه دی شوی. بله مسله د ډېرو مسلو نه موږ نه یو خبر چې څوک یې وکړي چې موږ وایو دا څه دی جاهل دی. خبر خو نه شوې. یو پیر د مسجد نبوي دا امام چې دی د مشر امام شیخ حذیفي الله رب العزت ته د روغ صحت ورکړي، دی یو منځ راځي هغه ویډیو په یوټیوب باندې هم شته، ویې ګورئ چې د فایدهمند څه پکې ګورئ. نو دی هغه راشي منزل او د محراب کې ودرېږي او بیا په هغه سپیکر کې ووایي لږ صبر وکړي او ډایرکټ د خپله چوغه او بیشت وباسي او خوا کې دوی کمره خو نږدې ده ورته، هغې ته ننوځي او دس چاردم وکړي بیا راشي. او زمونږ خلک واله وایي وابیانو بګرېږ بل چل وکړو، امامتي ولاړه وایي وابي به کې وایي چې صبر وکړئ زه راځم. ته خبر نه یې وابي دیزي کې بلکل دی چې د چا په محراب کې ولاړ دی هغه دا کار داسې کړی و. مسجد نبوي کې چې دا امام د چا په محراب کې ولاړ دی د رسول صلی په محراب کې هغه سره دقه شان شي او هغه دقه شان ملګرو ته ویلي علی مکانکم، صبر وکړئ په خپلو ځایونو پاتې شي زه راځم. هغه پکې لاړ غسل یې وکړو، ده خو صرف څه کړی دی او دس چاردام یې کړی او انسان دی. اوس پته نشته ما په هغه د دې څو کاله کېږي ما په ورځو کې د کسانو ته وایم څه مطلب شو، یعنې دله دا لمونځ دقه شان کول پکار و لکه د مسجد نبوي امام دی، شاته پسې په لکو خلک ولاړ دي، دله پکار دا و چې امامتي ور دقه شان په بیاودسۍ کې ورکړی. نو اصل کې موږ نه یو پوه چې څوک یو کار وکړي او موږ ته نه پته د هغې یو ډایرکټ په ټاپه ولګو چې دا د نوی کار وکړو نوي مسلې راوایستو. بل دلیل پیدا والی امام بخاری امام مسلم حدیث راوړی دی. الحمدلله زمونږ دومره ښایسته دین دی چې په هره مسله باندې دلیل شته قرآن او حدیث کې. بالکل لکه دا مسله چې زمونږ د دې سوال د جواب دپاره یو دا اولنی حدیث یو دا انس رضی الله عنه وی اقیمت صلاة العشاء، د ماسخوتن د منځه دپاره یو پیر اقامت شو د رسول صلی الله علیه وسلم په دور کې
دې کې یو سړی راغی یا رسول الله زما تا سره یو ټک کار دی او اقامت شوی فقام النبي صلی الله علیه وسلم يناجي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سره ودرېدو حتی نام القوم بعد القوم بعض په جومات کې ناس وده شو خبرې دومره اوږدې شوې بس شو وده شو ثم صلوا بیا لاړو مونځ یې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اقامت نه دی کړی دې حدیث کې یو غټه مسله دا ثابته شوه چې بیا به اقامت نه کې بله دا مسله ته ثابته شوه د امام قدر او احترام نن سبا خو چې منټ لیټ شي او بیا پکې یو صوفي ګوري چې اوس کار څنګه خور واچوي چې لمونځ ختم یو منټ او فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک د هر څه تباهي وکړو هغې ته پروت بلکې موبایل ته پورې د ته لکه د الله بنده اخري رکعت دی اخرنی قاعده ده مونځ دره ختمېږي دا به درلم خو چې دغه امام یو منټ لیټ شو 2 منټه لیټ شو نو په ده چې کوم حل راشي او دا په هغه سړي دا حل راځي چې هغه په جوماتونو کې تنګېږي دا یې ده مؤمن هغه مؤمن چې هغه د جوماتونو سره او د جمعې د مانځه سره عادت یې ګوره مونځ له خوند ورکوي هغه په جومات کې د منټ 2 دلاسه نه تنګېږي او که چېرته مونځ وختي وشي نو هغه د ارمان کې چې لږ اوږد کړی که درس لنډ کړي نو هغه ارماني چې دی لږ اوږد کړی وي چې هغه دې سره عادت دی او دا له خوند ورکوي بله چې دا مسله ثابته شوه د رسول الله وسلم عجزي دا سړی څه ټیم کې ورغی یعنې که نن سبا چاله داسې ټیم کې راشي لکه اوس اقامت وشو امام ورمخکې کېږي یو پکې یاره زما یو ټک کار دی نو د امام نه مخکې به چې د خلکو ته پته یې څه څه به ورته ویلي بې ادبه ټیم ته وګوره زما یو ټک کار دی وروسته راځه که موږ وایو چې او دې سړي ته ادب خو غواړي موږ د دې خلاف نه یو ده ته ادب خو غواړي د دا کار صحیح نه دی ګورې خو دلته 2 خبرې دي کار یې صحیح نه دی موږ به یې پوه کوو خو په دغه ټیم دله جواب ورکول پکار دي دویمه کیدای شي دا سړی د دې ادب نه خبري خو دې ټیم کې داسې مسله راپېښه شوي چې دنه نور صبر نه کېږي اضطراري حالت کیدای شي که نه انسان نو دې نه د رسول وسلم عجزي راښکاره شو په دې به اکتفا وکړو او باقي چې کوم سوالونه پاتې شو هغه به روان نشسته پرېږدو الله رب العزت چې موږ پوه کړي په دین باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد